د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه درنو لیدونکو السلام علیکم. زه پټان افغان مو یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې سره په خدمت کې یم. نننۍ موضوع مو دا ده چې که چېرته په یوټیوب چینل کې ستاسې کومنټ ډسیبل شوی وي، د بېلګې په توګه زه راځم د خپل چینل یو ویډیو سرچ کوم، how to add پښتو کیبورډ in Windows 7. فرض کوي دا زما د چینل یو ویډیو ده، په د باندې تاسې لاندې کې وګورئ کمنټس آر ټرنډ آف، مطلب په دې باندې کمنټ یې آف دي او راځو وګورو چې دا څه علت دی. نو راځم په خپل چینل باندې کلیک کوم، هغه وروسته یوټیوب سټوډیو ته ځم. په یوټیوب سټوډیو کې ویډیوز ته راځم او له دې ځایه چې دی که چېرته زه غواړم په همدې یو ویډیو باندې کمنټ انیبل کړم نو یو ویډیو سلیکټ کوم، او که غواړم په ټولو یې انیبل کړم نو بیا دلته چک مارک لګوم او سلیکټ آل کوم. بیا د له ده نه وروسته راځم ایډیټ ته او په ایډیټ کې راځم آډینس ته. دلته که تاسې وګورئ دا ویډیوګانې ټولې yes it's made for kids دي، نو زه راځم دلته no it's not made for kids، دا چک مارک کوم او اپډیټ وهم I understand in updates. اوس زموږ پروسیجر خلاص شو. که چېرته زه په همدې ویډیو باندې کلیک وکړم نو تاسې به وګورئ چې په ده باندې به کومنټس انیبل وي، مطلب موږ به کولی شو په ده باندې کومنټس وکړو. دا دی ګورئ تاسې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر هغې چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم، په لوی الله تعالی مو سپارم. د الله په امان.